د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، وخت مو په خیر. په مو کړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د طالبانو دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت وايي د دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویست سره لیدلې دي. د طالبانو دفاع وزارت په دې هکله تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي چې په دې لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبره شوې. د یادونه ده چې مولوي یعقوب تېره شنبه افغانستان ته د شخصیتونو ستنېدو کمیسیون غړی انس حقاني په ګډون د یوه پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته تللی. بل لور ښاغلي ویست هم تر اوسه د دې لیدنې په هکله څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په ډیلي کې له یو شمېر هندي چارواکو سره د افغانستان په هکله د غږېدو خبره کړې. نوموړي تېره شپه په یوه ټویټر پیغام کې د هند ملي امنیت مرستیال سلاکار وکرم مصري او هند بهرنی چارو وزارت له ځینو نورو چارواکو سره د لیدنې په لړ کې لیکلي خوښ یم چې په افغانستان کې د ګډو ګټو په هکله وغږېدو. نوموړی زیاتوي د افغانستان خلکو د یوه دوست په صفت امریکا د زړه له کومې له افغانستان سره د هند سخاوتمندانه مرستو او د افغانانو بشري حقوقو لپاره د هند د ژمنتیا ستاینه کوي. د مولوي محمد یعقوب مجاهد او انس حقاني دا سفر متحده عربي اماراتو ته د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له سفر سره هممهاله شوی. هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په لومړي ځل د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو ته ولاړ. درنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.